د نن ورځې مهم خبر خوشحال سادات څنګه اول د طالبانو په طرف شو، هدف یې څه دی او کله یې دا شکار تر سره کړه. د بی بی سی پښتو ټلویزیون سره د جنرال صاحب خوشحال سادات د نننۍ مرکې څو مهم ټکي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهمو خبرونو ته. ګرانو دوستانو، په سر کې یادونه کوم که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هم د اوس په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي ته زموږ تازه او مهم معلومات تر تاسو ته ورسیږي. خوشحال سادات وایي زما دریځ روښانه دی، زه نور په هیڅ ډول افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړم او نه مې غوښتی. که هر څوک بیا افغانستان جګړې ته ټېل وهي یا د جګړې اور زیاتوي، هغه که زما ورور هم وي، پر ضد یې درېږم او جګړه ورسره کوم. ما ته دا مهمه نه ده چې واک یا قدرت د چا سره دی، ما ته فقط دا مهمه ده چې افغانستان آباد او افغانان خوشحاله وي. دا 40 کاله کېږي چې په یو او بل نوم افغانان وژل کېږي او افغانستان په اور سوځېږي. افغان د ازل خپلواک او آزاد قوم دی، نور یو بل ته د غلامۍ پیغور مه ورکوئ. خپل هیواد د غلامۍ او اشغال په نامه یوې بلې جګړې ته مه ټېل وهئ. هیڅ افغان او پښتون د چا غلامي نشي کولی، نور خپل ورونه په دې نامه مه وژنئ. افغانستان د اوله یو آزاد هیواد دی، افغانانو په ډیرو آزادولو واخیستلو، تباه او برباد یې کړو. نور باید دا لړۍ ته د پای ټکی کېږدو. افغانستان آزاد و، آزاد به وي، آزاد دی او آزاد به اوسي. اوس یې وخت دی چې آزادولو پر ځای آباد کړو. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا ودنونه چم شه ویډیو تر بیخي چارې ښه وخت.